په سویل لویدیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو نوي استازي له کندهار والي سره د پیژندګلوۍ لیدنه وکړه. د یکشنبې پر سهار ولایت مکان کې په سویل لویدیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو نوی ټاکل شوی استازي الکس کاریټ له کندهار والي حاجي محمد یوسف پاس سره د پیژندګلوۍ لیدنه وکړه، چې پر مهال د بهرنی چارو رئیس مولوي عبدالشکور حقانی او د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله هم حضور درلود. د لیدنې په پیل کې د ملګرو ملتونو نوی ټاکل شوی استازي د خپل ځان په اړه بشپړ معلومات له کندهار والي سره شریک کړه او وروسته سویل لویدیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو ادارې د تیرو روانو او راتلونکو پلانونو په اړه معلومات وړاندې کړل او ژمنه وکړه چې اداره د افغانانو ترڅنګ ولاړه ده او په هر راز برخو کې به له افغانانو سره همکاري وکړي او هم ډاډ یې څرګند کړ چې له ولایتي ادارې سره به پر همغږي ټولې چارې مخته وړي. وروسته کندهار والي حاجي محمد یوسف په سویل لویدیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو نوي استازي ته ښه راغلاست ووایه او زیاته کړه چې د افغانستان په هره سیمه کې اوس بشپړ امنیت دی او ټولې چارې تر یوې واحدې رهبرۍ لاندې مخته ځي او غوښتنه یې وکړه ترڅو د ملګرو ملتونو اداره د افغانستان رښتینی انځور له نړیوالو سره شریک کړي. کندهار کې د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې وکړي او هم په خپلو خدماتو کې زیاتوالی او پراخوالی راولي. کندهار والي د ملګرو ملتونو یاد استازي ته د دوی د ټولو خدماتو په ښه ډول ترسره کېدو په برخه کې د ولایتي ادارې په استازیتوب د هر ډول همکارۍ ډاډ وړاندې کړ او ټینګار یې وکړ ترڅو باید ملګرو ملتونو اداره په کندهار کې ټولې خپلې چارې د ولایتي ادارې سره په پوره همغږۍ مخته یوسي، ځکه ولایتي اداره د خلکو په ستونزو کې تر هر چا ډېر خبره ده.